د درملو او روغتیايي محصولاتو معین د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هرات او اسلام قلعه له ګمرکونو او یو شمېر تولیدي فابریکو څخه څارنه وکړه. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو او روغتیايي محصولاتو معین مولوي مطیع الله صاحبزاده د یوه پلاوي په مشرۍ د روان 1440 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې په 14مه نیټه د شنبې په ورځ په یو رسمي سفر هرات ولایت ته سفر وکړ او د یاد ولایت او اسلام قلعه سرحدي ګمرک څخه یې لیدنه وکړه او هلته یې د درملو او خوراکي توکو په برخه کې د اړوندو چارواکو ستونزې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. دا د اسلام قلعه د ګمرک چې دا کوم لږ شیان راځي پر دې لار باندې د دې څه موږ لیدنه وکړه، څارنه مې وکړه. انشاءالله دې خلکو ډېر خدمت کړی دی، ډېرې خوارۍ اخیستلې دي. ښاغلي مطیع الله صاحبزاده او ملپلاوي د یاد سفر په ترڅ کې د آسیا فارما روغتیايي محصولاتو تولیدي فابریکې او فامیرکولا فابریکې څخه هم لیدنه وکړه او د هغوی کارونه یې وستایل. د ستونزو د حل ترڅنګ یې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. دا یوازې د هرات په سطحه نه بلکې یوازې د افغانستان په سطحه نه، دا دنیا په سطحه فابریکه ده. انشاءالله چې کوم کارونه د دوی موږ وکتله تقریبا 98% کارونه د دوی د دنیا د معیار سره برابر دي. نو الله پاک چې نور خلک هم داسې تشویق کړي چې دونې خدمت ملک ته وکړي او موږ هم انشاءالله د دې سره هر اړخیزه همکاري کوو. په ورته وخت کې د پامیرکولا تولیدي شرکت مسؤلین د خوړو او درملو ملي ادارې له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ وایي چې د دوی راتګ صنعتکارانو ته روحیه ورکوي او زیاتوي چې ښې او اړینې لارښوونې یې له موږ سره شریکې کړي. در کل ادارات خصوصا اداره دوا و غذا به خصوص جناب معین صاحب کاماده ما بسیار خوشحال شدیم و صنعتکار تشویق میشه که کلانهای ما بزرگای ما از ما دیدن میکنه، راهنمودهای خوب بر ما توصیه میکنن و از راهنمودهای از او استفاده خوب میکنیم. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي اداره په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یاد ولایت کې د خپل ریاست پرانیستنه وکړي او د لویدیځ په کچه په یاد ولایت کې یو باب معیاري لابراتوار جوړ کړي.